نو هغه دنیوي منډې به وایي او دې ته سوچ نه کوي چې هغه خزانې چې د چا په لاس کې دي هغه ته هم څه ویل غواړي. زه یقیني دا خبره کوم، ما به تاسو ته بعض خبرې کړي وي خو ما ته مناسب نه ښکاري دا بعض خبرې کول او دا عبادات ذکر کول دا ما ته مناسب نه ښکاري. ما تاسو ته بعض خبرې ذکر کړي چې هغه د تجربې خبرې دي خو ما ته نامناسب نه ښکاري. هسې کله نه کله بیا دا شیطان بیا انسان ته ځان داسې غټ ښکاره کوي ته هم څه وکړي او موږ کمزوري ګناهګار بندګان یو د الله. دې باندې یقین وساته مضبوط او د شپې راپاسه د سهار منځه ته نږدې او الله ته خپله مسله بیان کړه بیا ګوره چې الله یې دله حل کوي که نه یې حل کوي. ښه بل اوس ډېرې یو خبرې نه مې تعجب وکړو. زموږ یو ملګری دی عالم دی عربی دی هغه یو مجموعه ده په هغې کې د علمي مسایل او بحث مباحثې او دا کیسې پکې روانې هغه په هغې کې دا خبره وکړه ډېره ناشنا لکه حدیث کې دا راځي چې تاسو دعا غواړئ نو یقین به ساتئ چې دعا به در الله قبلوي. دویم ستومانه کېږي به نه چېرې ما دعاګانې ورته قبول نه شو ما ورته قبول نه شو او پرېږدي نه. موږ څه چل کوو موږ څه طریقې یو پیر تکړه سړی دوه درې پیرې بیا په مولوي صاحب پسې ګرځي نه قبلېږي. هغه ملګري عربی دی او ډېر تکړه عالم دی او زموږ نه یو موږ چې کله سبق وایو نو هغه زموږ نه یو دوه مستوه مخکې هغه دا خبره ذکر کړه په مجموعه کې وایي نهو کالونه مې الله ته یو سوال کوو نه دې قبول کوو. څوم تعجب کې واسو دا خبرې سره ژوندۍ کړم. ټولو ملګرو په دې خبره ډېر یو دغه وکړو هر یو ورته دعاګانې کولې چې دا ورته یو ناشنا طرف ته زموږ توجه راکړه. نو د الله شکر ادا کوو دا خبره مې دې دپاره وکړه چې د الله شکر مې ادا کوو بل تاسو ته مې پکې یو نصیحت درکوو وایي 9 کاله مې د الله نه یو شی غوښتو نه دی راکړو. څو کال 9 کاله مې وایي د الله نه مسلسل دکه سوال کوو څه ضرورت مې حاجت خپل ونه وي څه حاجت مې وایي 9 کاله وایي هغه کریم رب راله 9 کاله بعد راکړه. نا یو ملګري ورته وایي کریم رب دله درکړو کریم رب د ما لوی امتحان راوستو چې 9 کاله ته لېږی هغه ته چې ایمان پورې خبرې موږ خو د کمزوري ایمانونو والا خلک یو موږ بس یو کار بس یو عمل بس یو دعا بس او ذکر بس یو د الله یادول بس یو سړی 9 کاله الله ته لېږي. که دې سلفو د تاریخ روالې موږ ته پکې واقعي معلوم یو څو کاله لېږي خو دا زه تا ته یو واقعه مې بیان کړې چې ما په خپله ولیده ما ته پته دا کثرت معلوم دی چا چې دا خبره وکړه. او که زه دا سوال تاسو نه وکړم کوم چې دلته ناست او کوم چې دا بیان اوري او اینې چې ته ما ته یو مسله خپله یاده کړه چې تا پکې ډېر زیات الله ته سوال کړی چې هغه څومره دی هغه ډېر زیات چې دی کړی ابته به ابته ولا بګې څوک شته ابته سوال ما ورته الله ته نه کوو ابته ما ورته دعاګانې نه غواړو بیا د یاره چې قبوله نه شوه یاره چې قبوله نه شوه. زه حیران شوم د هغه ملګري د ایمان ته او جذبې ته او بیا خو سبحان الله دا مؤمن څه عجیبه وي شکر ادا کولو لپاره دا خبره کوي د الله شکر دی یا رب لک الحمد وي 9 کاله مې د الله نه یو شی غوښتو نه دی راکوی. او موږ خو نه موږ خو څوک یو موږ خو ټکه او پړکه چې بس اوس یې وغواړو او بس کار وشي. ډېر اوچت خلک یو که نه ډېر اوچت بندګان یو د الله
چې اوس دعا وغواړو جماعت کې چې د ماښام منځ نه بعد کار څه شي که ډېر لیټ شي چې د ماښام نه بعد شوی او که ونه شي نو بس بیا ګرځي په ملا پسې یاره مولوي صاحب دعاګانې نه قبلېږي یاره داسې چل دی لکه په ځان پوره یقین دی 100% چې زه خو برابر یم خو دا دعا ولې نه قبلېږي لکه چېرته دې ته سوچ نه دی کړی چې دا دعاګانې خو الله قبلوي ده خو الله لوز کړی ده او الله رښتینی دی په خپل لوز کې خو چل به په ما کې څه چل دی چېرته دې ته سوچ نه کوې ښه چې راشه زه خپل ځان وګورم چې ما له څه چل دی چې زما دعاګانې نه قبلېږي نه نه دی 100% یقین دی چې زه خو برابر یم ما له څه چل دی زه خو ښه برابر یم خو چې الله یې ولې نه قبلوي دا اوس د مولوي صاحب نه تپوس کوو نو د شپې دعاګانې راپاسې ویې ګوره ځه چې الله یې څنګه قبلوي ووایه الله ته دغه ټیم کې وژاړه ورته یو مسله ورته ورمخې ته که بیا ګوره چې څنګه یې دله قبلوي